تحفظ عین مومنټ والا چې دي نارې وي برملا وایي چې وروره موږ د فوج سره خبره کوو. نو هغه د ډاکټر نجیب خبره ده. ډاکټر نجیب به ویلې ول د تڼي خو د تا چې وسوله ول دی ولاړې پنډۍ له. نو موږ ده به دا مثال تېراوي چې د یو زنانې مشکل و، د اولاد تکلیف یې و، د وخت سپین سرې په راټولې ولې هغې د یو شکل و د بل شکل وطني کلیوالي یو طریقې کار به یې ورسره کاوي. نو په دې کې یوې غږ وکړي چې دا مېړه پرتوګ یې راواخلي پر واچوي. نو هغه ویلې چې ما ته خو راپېښه ده د هغه پرداګه څه ده ته دا بېرته راباندې اچې. نو موږ دا وایو دا چې بارها د جیله دا ډیمانډ کېږي چې د ما سره دې اسم منیر کښېني، د ما سره دې ندیم انجم کښېني، د ما سره دې جرنیلان کښېني. نو د ملک ته خو جمهوریت په حواله پېښه د جرنیله څه ده، پېښه د پوځ څخه ده، پېښه د دې د ایمل ولی خان خبره ده د دې ملټي بلیشمنټ د یو ورته وایي دی دا سټیبلیشمنټ نه دی. یعنی په سټیبلیشمنټ کې سکریټري هم راځي، بل هم راځي، بل هم راځي، خو دا صرف او صرف آرمي و. انسان ته د عقیدت په حواله د هغه ځای شروع کړم کله چې رحیم صاحب وفات شوی و. د ده پر جنازه په ژوب کې ولسونه، قامي سیاسي ورکر لیډرشپ سره یو ځای شوي و. په سیاست کې د چا د تګلارې سره اختلاف کول دا خپل په ځای یو خبره ده. خو داسې څوک لکه رحیم صاحب لکه څنګه چې په سټیج وویل سول، په هغه ورځ هم دا خبره ما وکړله چې زموږ په دې ملک کې د یو ډېر کوچني معمولي اقتدار څوک خاوندان سي، حتی چې د یونین کونسل د چیرمین یې ورواخې در کارپوریشن یا د ډسټریکټ کونسله بیا چیرې ایم پی ای ایم این ای سنیټر. نو چې څنګه هغه وخت ختم سوی نه د نیب کیسونه فایلونه تیاریږي، د مختلفو ځایو څخه د دوی څه پیدا کړي، څه انویسټمنټ کړی، څه پراپرټي جوړې کړي، دا ټول چې دي بربنډېږي، ښکاره کېږي. خو یو داسې څوک لکه رحیم صاحب چې در دې ټولو مرحلو تېر شو، د صوبایي اسمبلۍ فورم یې هم ولیده، در سینټ ورسېده، در نیشنل اسمبلۍ ورسېده. زه به دا خبره وکړم په دې ملک کې په حساب که یو څو کسان ول، یو خو بیخي هغه اکابرین دي، بیا دا چې د میډل کلاس خلک ورته ویلی شي، نور به ډېر وي چې هغه به خانداني جایدادونه لري، خانداني وراثت د سیاست به لري، ډېرې سلسلې به وي. خو داسې څوک لکه اجمل خټک صاحب او رحیم صاحب دا به زما په خیال د سیاست د تعلق کومې رتبې ته چې دوی ورسېدل. هغه خټک صاحب هم چې په کابل کې به د مشورې بغیر خبره هم نه کېده، لیکن دی چې په کومه ورځ رالی د ده په کور کې د ډوډۍ بندوبست نه و. نو رحیم صاحب هم د میډل کلاس د ځوانۍ د سټوډنټ لایف څخه ونسې در سا در ورکولو پورې د مشرتوب د سپینږیرتوب هغه آخري حتی د رسېدلو پر بنیاد څوک دا نسي ثابتولی چې رحیم صاحب د خدا نه خسته مالي طور د یوې ټیډي خیانت کړی. دا ډېر لوی کرکټر دی، دا کرکټر ډېر کم خلک لري. دویمه خبره داسې منتظم لکه رحیم صاحب زموږ په ګوند کې، زموږ په سټوډنټ لایف کې، زموږ په تنظیم کې د دې سړي د ښه منتظم به مثالونه ورکول کېدل. دا خبر هم په هغه ورځ پر اداره ما وکړله، په جنازه کې ما ویلې چې دا د نن پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه ټیم مال دا د رحیم صاحب د تنظیم مرهونې منت ده، د دې دعوه دې څوک په بله طریقه نه کوي، او دا حقیقت دی. دومره کل وقتي سیاسي کارکن، دومره پر یو ملګري نظر ساتونکی سیاسي لیډر، دومره په هر کار خبر سیاسي مشر،
دومره پر هره خبره تنظیم ته ملګرو ته لاین ورکولو سیاسي مشر دا ډېر کم لیدلی چې دونه وخت یې ورله ورکړي. نو رښتیا خبره دا ده چې دا دوه هغه کاره دي چې زما په خیال په دې وطن کې ډېر کم مثالونه دي. درېیمه خبره زه تاسو ته ډېره په ایمانداري کوم. موږ چې کله PNDA جوړېده، پښتونخوا نیشنل ډیموکریټک الاینس جوړېدی، نو د عوامي نیشنل پارټي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي که زه غلط نه وم رضا لالا به زما تصحیح وکړي، زما په خیال 11 رکني کمیټۍ جوړه سوه چې دا به دواړه ګوندونه سره راتلل، بیا یې دا تنظیمونه جوړول، بیا یې دا پارټۍ سره د انضمامه پورې بیوله او در ډېر حده هغه کار وسو. پر هغه زه نور خبره نه کوم، خو یوه خبره به موږ د رحیم صاحب چې د پروپیګنډې پر حد اورېدله، دا خبره زه تاسو ته ډېره په ایمانداري کوم. موږ به دا اورېده چې د نور خلکو سره سره خدای مکه رحیم صاحب هم د پښتنو دغه اتحاد نه غواړي، دی هم پکې رکاوټ دی. لیکن دا خبره تاسو باور وکړئ، لطیف لالا مړ دی، خدای دې وبخښي. د لطیف لالا د خولې د الفاظ، د لطیف لالا هغه ټیم په عوامي نیشنل پارټي کې دا کمیټي ممبر هم، د لطیف لالا دا الفاظ دي ول زموږ په دې ټوله کمیټي کې په دې کار کې چې څومره د اتحاد، د یووالي، د انضمام خواهش او کوشش رحیم صاحب کې ول موږ ګردونه دي کړ. دا د لطیف لالا د خپلې خولې خبره ده چې د 4-5 کسانو په مخ کې موږ ته کړې ده. نو دا درې سره ډېر غټ کیریکټر دی چې یو سړی خپل د ایمانداري پر انتها ناست وي، د کوره نیولې در ګونده پورې، در قام او در ملت پورې د ده خیانت څوک نشي ثابتولی. دا ډېر لوی کیریکټر دی چې یو څوک خپل ګوند ته یو داسې تنظیم ورکړي. دا به موږ ډېر اورېدل چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي تنظیم د پاکستان د فوج هم مضبوطه دی، داسې کړۍ لري. دا ډېر لوی کیریکټر دی او دا ډېر لوی کیریکټر دی. رښتیا خبره دا ده کله ناکله زموږ دا چونی چونی چوکۍ چې په یو اتحاد، په یو انضمام کې په خطره کې راشي، نو موږ هم وایو چې ورور دا اتحاد یې بخښنه دې خدای مکه دا په اور پسې خو زما چوکۍ پکې ځي. نو چې زما چوکۍ پکې ځي، زموږ پخوا یو مشهوره خبره ده، ملا سلام اخوند را روان و، د وخت یو انډیوال پر پیر سو، هغه ملا و. نو هغه ورته ویلې چې اخوند صاحب موږ اورېدلي دي وایي ایوب خان باچا سوی دی، شریعت یې نافظه کړی دی، بالکل به په پاکستان کې اوس قانون د اسلام چلیږي. نو اخوند صاحب پر وخندل، ول دغه شریعت نو ته څه کوې چې ستا سر پکې ځي؟ نو ستا سر به اول پکې ځي که د رښتیا شریعت ستا متعلق مطلب موږ څه اورېدلي دي یا څه ستا. نو داسې څوک چې د قومي یووالي او اتفاق دپاره، د قام د یووالي دپاره دا فکر نه لري چې زما چوکۍ پکې ځي او د قامي یووالي په خوا قدم اخیستل غواړي. خوشحال خان به خبره کوي، زه آخري 2-3 خبرې کول غواړم. په دې ملک کې هغه ټول حالات دا ټیم به حیثیت کام موږ ته پیش دي د کوم دپاره چې د رحیم صاحب رنګه سپین ږیرو مشرانو د کوچنیوالي صدر سپینږیروالي پورې مبارزه کړې ده. هغه ټول حالات نن هم زموږ په وطن کې پر موږ مسلط دي. زموږ قومي واک و اختیار نشته، زموږ د وطن نمایندګي زموږ په اختیار، زموږ د ولس په اختیار نه سوه پاتې. زموږ وسایل زموږ د لاسه وتلي دي. حتی چې زموږ دا ټیم پر دغه 6 لارو چې د تورخم او غلام خانو، بادیني او کمردین او چمنه پورې راځي، انګور اډه پورې راځي، چې په کومه طریقه زموږ کام معاشي تور وهلی دي، د رشتو د پرې کولو یو سلسله ورسره روانه کړې ده. ورور یې سره بیل کړی دي، پلار و زوی یې سره هیر کړي دي، کور و هدره یې سره بیل کړي دي، جومات و حجره یې سره بیل کړي دي. او د دې سره سره دا چې په نام نهاد انتها پسندي او دهشتګردي زموږ انساني قتل عام روان دی. زموږ سیاسي لیډر غیر محفوظه دي، زموږ ښه وکیل غیر محفوظه دي، زموږ سیاسي کارکون غیر محفوظه دي. دا هر څه نن زموږ په وطن کې زموږ د سترګو لاندې روان دي.
داسې لکه رضا لالا چې خبره وکړه کشمیریان راووتل چې په کومه مزاحمتي طریقه یې خپل صدر لاس کړل دا چې بجلی زما ده کویله زما ده ډېر څه د ځنګلاتو د لارې زما دي چې د کرکو د هغه خوا ته ولاړ شي چې د ګیس او د تیلو خبره کوي دا زما دي یا داسې چې در ګوادره راځي در بندرګاه پورې در سندکه پورې در سونیو در سپین زورو در سمندره پورې دا د بلوڅو دي دا ټول زموږ د واکو د اختیاره وتلي دا ټول زموږ در نظرو لاندې تېرېږي خو زموږ ورباندې نه اختیار شته نه کاروبار کولی شو نه د دنیا د یوې لارې په خپل استعمال کې راوړلی شو دا حالات دا زموږ په مخ کې دي پارلمنټ تاسو ولیدئ چې په کومه ډیمي طریقه یې په کومه بدماشي یې په کومو بولي یې زموږ د وطن زموږ د ولس د حقیقي نمایندګانو څخه دا پارلمنټ خلاص کړي په ډیمي او په جاسوسانو یې ډک کړي چې دا غږ د تل دپاره ورک سي تاسو نن وګورئ ستاسو په دې صوبه کې په یوه خوا کې هم پر یوه مرګ خبره نه کېږي پر یوه اغوا خبره نه کېږي پر یوه دماکه خبره نه کېږي داسې چې در اسلام آباد ته پورې ځې هلته هم د جمهوریت خبره نشته په اپوزیشن کې هلته هم په واضح خوله دا د تحفظ عین مومنټ والا چې دي نارې وایي برملا وایي چې وروره موږ د فوج سره خبره کوو نو هغه د ډاکټر نجیب خبره ده ډاکټر نجیب به ویلې ول د تڼي پودتا چې وسوله ول دی ولاړې پنډۍ له نو موږ ده به دا مثال تېراوي چې د یو زنانې مشکل و د اولاد تکلیف یې و د وخت سپین سرې په راټولې ولې هغې د یو شکل و د بل شکل وطني کلیوالي یو طریقه کار به یې ورسره کاوي نو په دې کې یوې غږ وکړئ چې دا مېړه پرتوګ یې راواخلئ پر واچوئ نو هغه ویلې چې ما ته خو راپېښه ده د هغه پرداګه څه ده ته دا بېرته راباندې اچې نو موږ دا وایو دا چې بارها د جیله دا ډیمانډ کېږي چې د ما سره دې اسم منیر کښېني د ما سره دې ندیم انجم کښېني د ما سره دې جرنیلان کښېني نو د ملک ته خو جمهوریت په حواله پېښه د جرنیله څه ده پېښه د پوځ څخه ده پېښه د دې د ایمل ولی خان خبره ده د دې ملټي بلیشمنټ د ورته وایي دی دا سټیبلیشمنټ نه دی یعنی په اسټیبلیشمنټ کې سکیټري هم راځي بل هم راځي خو دا صرف او صرف آرمي او فوجان دي نو دا به څنګه د آیین تحفظ کوي دا به په کم شکل چې دی ستا د قومي حقوقو تحفظ کوي نو پر دې مسلو پر دې تکلیفو زموږ دا اوس 2 ورځې مرکزي کمیټې اجلاس وشو په دې کې پارټي اعلان کړی دی ان قریب په یو ورځ 15 کې آل پارټیز کانفرنس راغواړي نو په هغه کې 2 خبرې باید زموږ په نظر کې وي راځي به دلته په سټیج ناست د انډیا څخه نیولې د پښتونخوا نیشنل پارټي پورې د پښتون تحفظ مومنټ پورې دا کم پرسته نیشنلیست چې په بلوڅ او په پښتنو کې دا ټیم د یوه اتحاد حصه نه دي د دې سره به خبره کوي پر 2 بنیادو به کېږي یو په پاکستان کې د حقیقي جمهوریت په خاطر د فوج او د جاسوسي ادارو د سیستم څخه د تل دپاره د لاس ایستلو په خاطر دویم دا چې زموږ پښتون افغان ملت معاشي طور د کومو ستونزو سره مخامخ دی جاني طور د کوم قتل عام سره مخامخ دی کوم انتها پسندي او دهشتګردي ورباندې مسلطه ده یا ورسره د خپل ولس د نمایندګۍ څنګه محرومه سوی دي پر دې به خپله خبره کوي نو زه په آخر کې یو وار بیا ارواښاد عبدالرحیم خان مندوخېل ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې د ده د ژوند هغه اړخونه چې موږ یې به حیثیت سیاسي کارکنان متاثره کړي خدای دې وکړي چې د هغه اړخو خاوندان موږ هم په یو کوشش په یو معمولي لږو ډېرو هڅو ځان جوړ کړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ